السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو دا به سیټ چې کومه ویډیو تاسو وینئ نو تاسو به مې حیران یې چې دا کوم کار روان دی. تاسو له به پته چې یاره په دې پاکستان کې خاص کر وزویم بلکې په هر ملکونو کې سیګرټ چې څومره استعمال دی څومره خلک چې سیګرټ څکي ځکه دا وایم چې یاره په 100 خلکو کې به زیمه دا 90 خلک سیګرټ څکي نو بالکل دا به غلطه نه وي. نو ملګرو یو انډین چې کوم دی تجربه کړې ده دا به تاسو په دې سیټ دا ویډیو تاسو وینئ. دا یو تشه هندوانه د بهر راله ده پکې د سیګرټ مناسب هغه سوري کړي دي او دی په دې هندوانه باندې 1000 سیګرټ وڅکي. اوس دا هم د حیرانتوب خبره ده چې یاره هندوانه به څنګه 1000 سیګرټ څکي. نو تاسو دغه سوچ لګولی شئ چې یاره ما به 1000 سیګرټ څکلي وي که نه او بیا د هغې نقصانات او بیا به دغه هندوانه کې مالوچ کېږدي. نو د دا تجربه وګورئ تاسو او بیا راځو ویډیو له چې یاره د دې نقصان څه دی. نو ټولو ملګرو له صرف خواست دی چې یاره سیګرټ څومره ملګري څکي نو پکار دی چې یاره دا ستاسو د صحت لپاره چې کوم دی ډېر زیات خراب چیز دی. او بله خبره دا ده چې یاره په دې سیګرټ په ډبي به تاسو کتلي هم وي چې لیکلي یاره صحت کې لیے مغدر ہے دغه وغیره کله پې بیمارۍ هغه کینسر ورکړی کله پې خپک دغه ورکړي چې یاره دا تعالی داسې خو د هغې باوجود بیا هم خلک یې ښه په دبادب کې څکي. نو ملګرو دا ویډیو وګورئ. ملګرو دغه ویډیو به مې کتلي وي چې یاره په هندوانه کې هغه مالوچ کېږدي او بیا چې کله 1000 سیګرټ پوره شي او د مالوچ راوباسي اوه د مالوچ رنګ به تاسو لیدلی چې یاره د هغه رنګ سره ښه معمول وکړي په څه نمونه باندې اسقا کړي. هسې تاسو به سوچ کړی چې یاره دننه به ستاسو دا بدن څنګه دا کم خلک چې سیګرټ څکي زیات چې د دوی د بدن نه څنګه ځکه چې د خپل سیګرټ حساب واخلي 1000 چې څوک سیګرټ څکي او شروع کړي دننه زه به یې وایم چې یاره مثال په طور یو کال مخکې یو کس سیګرټ څکي ستاسو په خیال چې یاره هغه به 1000 سیګرټ څکلي او که به نه هسې مثال خبره ده. نو چې هغه 1000 سیګرټ د مالوچو سره دا چل کوي نو چې دننه ستا د بدن سره به کم چل کوي. نو ټولو ملګرو صرف خاص دا ده چې ملګرو د سیګرټ چې څومره عادیان دي پکار ده چې یاره دې دپاره یو قسمه علاج هم شته ګولۍ دي چې یاره لږ علاج دی او 3 میاشتې وغیره علاج چې هغه وکړي چې یاره د دې مودي مرض نه چې کوم دی تاسو قلار شئ. او بله خبره دا چې یاره د هغه ملګرو سره هم مه کښېنئ کوم چې دا سیګرټ څکي په خپله ورته وایي چې یاره دا سیګرټ نه قلار شه. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ او ټول ملګرو نصیب د ویډیو مقصد دا و چې یاره سیګرټ څکل چې د ستاسو د صحت لپاره ټیک نه دي.